له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د ولسمشر بایدن پریکړې په کور دننه سیمه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د روان کال د سپټمبر تر 11 به له افغانستان څخه ټول ځواکونه وباسي. له نړیوالو متحدینو د پوځ له مشرانو، استخباراتي چارواکو، ډیپلوماټیکو کارپوهانو، کانګریس، لومړي وزیر دغه راز له ولسمشر غني او نورو سره تر مشورو وروسته د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوم. اوس د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته کور ته راشي. د بایدن له دغه اعلان سره هم مهاله د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیلوي. هغه ویلي چې د ځواکونو له ایستلو وروسته به هم د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي او له دغه هیواد سره به د اړیکو نوی فصل پرانیزي. پر ناټو سربیره بریټانیا، جرمني او استرالیا هم ویلي چې له ناټو او امریکا سره به په همغږۍ خپل ځواکونه له افغانستانه راوباسي. د دغو هیوادونو ځینو سرچینو او د دفاع وزیرانو د بایدن د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دوی هم له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، خو په بېلو برخو کې به له یاد هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سرتیرو د ایستلو په تړاو د امریکا د ولسمشر له پریکړې هرکلی کوي. د ارګ مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د سرتیرو د ایستلو په اړه له امریکایي سیال جو بایدن سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راځي چې ولسمشر غني د سرتیرو د وتلو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه له خپل هیواد د دفاع وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له مخې ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه به د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو تر سپټمبر میاشتې پورې د دغو ځواکونو پاتې کېدو ته طالبانو غبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی چې که ټول بهرني ځواکونه د دوحې له تړون سره سم د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه ونه وځي، د هر ډول ناوړه پایلو مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. پخوانی طالب چارواکي هم وایي چې تر سپټمبر میاشتې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د دوحې له تړون سره په ټکر کې دي او ښایي دا تړون او د صلح خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دا چې اوس دوی راولاړي خپل په سر باندې د تمدید کوي، دا خلک دا وخت تمدیدوي، نو زما فکر باندې دا یو زبردستي ده د امریکایانو او زبردستي چې د دوی په زیانو په تاوان کې دي. هم په سیاسي لحاظ باندې د ټول دنیا خلک به چې امریکایان ته ووایي چې تاسو خو د طالبانو سره توافقنامه امضا کړله، په دې توافقنامې په امضا کې به د نور مملکتو خلک هم راغوښتي وو، اعلان هم سوله. دا چې اوس تاسې راولاړېږي داسې کوي، دا به ستاسې حیثیت و هر څه ته صدمه ورسېږي، د سبا په نورو مملکتو کې به ستاسې حیثیت ته صدمه ورسېږي. د یادونې ده چې امریکا اوس مهال په افغانستان کې تر 2500 سرتیر لري چې د بایدن د تازه پریکړې له مخې تر سپټمبر میاشتې به په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووځي.